ډیر خوږو نازولو ماشومانو، بیا هم سلام. خدای دې وکړه چې ټول جوړ و روغ اوسئ. زه پوهیږم چې بیا هم ناست یئ او انتظار وباسئ چې د قصې دویمه برخه به څه رقم شروع کیږي، څه خبرې به شوي وي، نازو به څه کړي وي، د نازو مهربان انا به څه کړي وي. زه به لنډ تاسو ته ووایم چې نازو څوک وه. نازو یې 15 کلنه نجلۍ وه چې د کابل ولایت په یوه کلي کې، په شنه ښایسته کلي کې د خپل مورجان پلارجان او مهربانه انا او بابا سره ژوند کاوه. پلار یې ښوونکی و او دومره ډېرې پیسې نه درلودې چې دې ته د بازار نه د لوبو توکي پرې واخلي، د لوبو شیان پرې واخلي. خو یوه ورځ چې نازو بیرون د کور نه د خپلو ګاونډیانو د ماشومانو سره لوبې کولې او د دې کومه لوبه خوښېده، د رسۍ سره لوبه یې خوښېده او بله یې کومه خوښېده، تاسو ووایئ. آفرین، پوه شوئ، د کور کهول یا موږ تاسو څه هم ورته ویل، که خانګکاني هم ورته ویل، دغه لوبې یې ډېرې خوښېدې. نو یوه ورځ چې دا بیرون ته ووته، کتل یې چې د سحر په لاس کې ډېره یوه ښکلې نانځکه ده. سحر څوک وه؟ سحر د دوی د ګاونډي چې ډېر پیسه‌دار وه، د هغه لور وه. دا ښایسته نانځکه یې ډېره خوښه شوه، خو کله یې چې په لاس کې واخیسته، د ګاونډي لور ورته وویل چې بېرته یې راکړه، پرې نه ښوده چې دا لوبې پرې وکړي. او دا په ژړا کور ته ولاړه. په کور کې انا ته دا قصه وکړه. ښه، اوس ورسېدو نو دویمې برخې ته چې انا یې څه ورته وویل. اوس به راشو دا تصویر به وګورو چې انا دې ته څه ویلي. د نازو انا نازو ونازوله او مخ یې مچ کړ او ویې ویل: ګرانې لورې، زه به اوس تا ته تر هغې ښکلې نانځکه جوړه کړم. اوهو، څومره ښه، څومره ښه. وګورو چې نور څه لیکل شوي. زه به اوس تر هغې ښکلې نانځکه جوړه کړم، که ته هم په جوړولو کې راسره مرسته وکړې. نازو چې خپلې اوښکې پاکولې ویې ویل: انا جانې، زه خو وړه یم، څه نشم کولی. انا وویل: نه، ته کولی شې، راځه همدا اوس کار پرې پیل کړو. څومره ښه. وګورئ چې انا یې دلته ناسته ده او رنګ رنګ تارونه ورسره دي، ټوکر ورسره دی او غواړي نازو ته یوه ښکلې نانځکه جوړه کړي. اوس به راشو بله برخه به یې ولولو چې بیا څه شوي، بل تصویر به یې وګورو. د نازو انا ورته وویل: ښه، نو اوس ورشه، په هر اندازه چې نانځکه غواړې د ونې وچه لښته ماته راوړه. نازو منډه کړه او یوه وچه لښته یې د باغ څخه چې کور ته یې نږدې وه راوړه. انا وویل: آفرین زما ښکلې لورکۍ، نو اوس ځه او د مور څخه دې څو ټوټې سپین او رنګه ټوکر چې په کار یې نه وي، د تار او ستنې او لږ پخته راوړه. نازو په ډېره خوښۍ مور ته ورغله او هغه شیان چې انا ورته ویلي وو ترې یې واخیستل. ښه، څومره ښه. مور یې مرسته ورسره کړې، هر څه چې په کار دي نازو جانې ته یې ورکړي او نازو یې خپلې انا ته راوړي. ګورئ، لښته یې په لاس کې ده، ښه غټه لښته یې راوړې. نو وګورو چې د نازو انا به ښکلې نانځکه جوړه کړی شي او که به یې نه شي کړی. بل تصویر ته به راشو چې بیا څه شوي. تاسو فکر وکړئ چې څه به شوي وي. تاسو ځان سره فکر وکړئ. ښه، دلته خو ګورئ چې د نازو په لاس کې ډېره یوه ښکلې نانځکه ده. وګورو چې دا انا ورته جوړه کړې که څنګه. د نازو انا په داسې حال کې چې د نازو سره کیسې کولې، یوه ښایسته نانځکه یې ورته جوړه کړه. د
د تور تار نه یې ورته اوږده ویښتان جوړ کړل، همداشان لاس او پښې او له ګلدارې ټوټې نه یې ښکلی کمیس ورته جوړ کړ. څومره ګلالی، څومره ښه، څومره ښایسته، څومره ښه. نازو د نانځکې د لیدو نه ډېره خوشحاله شوه او له انا نه یې مننه وکړه. هغې د نانځکې سره د خپلو دوستانو سره یو ځای لوبې کولې او خوشحاله وه چې دې او انا یې خپله دا نانځکه جوړه کړې وه. څومره ښه، وګورئ څومره ښایسته نانځکه یې جوړه کړې، څومره ښایسته کالي دي، ویښتان یې وګورئ چې ورته جوړ کړي دي. او دا نازو څومره ښه نجلۍ ده چې د خپلو دوستانو سره یو ځای پرې لوبې کوي. لکه هغه بله د ګاونډي لور چې وه سحر هسې نه کوي چې نور څوک پرې نه ږدي، خپل دوستان پرې نه ږدي چې لوبې پرې وکړي. هغه ښه کار نه دی ماشومانو. تاسو همیشه په ګډه لوبې کړئ او د خپلو دوستانو سره ډېر په صمیمیت او په ګرانښت یو ځای لوبې کړئ، یو ځای لوبې خوند کړي. او دا وګورئ چې نانځو څومره ښه نجلۍ ده، څومره ښه نجلۍ ده چې د دوستانو سره یې یو ځای لوبې کړي. اوس نو راورسېدو د کیسې پای ته. تاسو د دې کیسې نه څه زده کړل؟ څوک یې ماته ویلی شي؟ آفرین، زه پوهېږم تاسو لاسونه پورته کړل، د ټولو پوهېږئ، ټول ماته ځواب راکولی شئ. د دې کیسې نه زده کړل چې موږ باید د هر چا د لوبو شیان چې وینو باید پسې ونه ژاړو او هر څوک د ټولو ماشومانو خوښي د بازاري د لوبو شیانو کې نه ده. موږ کولی شو چې په خپل کور کې د پلارجان و مورجان، د انا او د بابا په مرسته ځان ته ښکلي د لوبو شیان جوړ کړو. او دریم درسم چې ته زده کړل، دریم مهمه خبرم چې ته زده کړه هغه دا وه چې موږ باید د ټولو ماشومانو سره چې د ګاونډي ماشومان دي یا په کور کې ماشومان دي په ګډه او په خندا او خوشحالۍ لوبې وکړو او د نورو د لوبو په شیانو پسې ونه ژاړو. ډېر ښه. او اوس به زه په آخر کې هغه پوښتنې چې د دغه نقل یا د دغه کیسې ته مربوط دي درسره شریک کړم چې هلته په کور کې خپل مورجان او پلارجان ته د سوالونه ور وښایي او هغه تاسې ورته دغه ځوابونه ورکړئ. 6 پوښتنې دي. اول یې دا ده چې نازو چیرته ژوند کاوه؟ دومه پوښتنه یې دا ده چې نازو له چا سره لوبې کولې؟ کور کې د چا سره لوبې کولې او بیرون کې د چا سره لوبې کولې؟ دریمه پوښتنه دا ده چې نازو ولې ژړل؟ څلورمه پوښتنه دا ده د نازو انا نازو ته څه وویل؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. کله چې نازو په ژړا کور ته راغلی نازو انا نازو ته څه وویل؟ پنځمه په آخر کې نازو ولې خوشحاله شوه؟ شپږمه پوښتنه وړې نجونې باید څه وکړي چې هر کار کې کامیابه واوسي؟ ډېر ښه. زه پوهېږم د ټولو پوښتنو ځوابونه یې تاسو سره شته. تاسو ډېر نامخدا تکړه ماشومان یې. د دغه پوښتنو ځوابونه مورجان پلارجان ته ورکړئ او دوی به تاسو به وهڅوي چې ښه ځوابونه ورکړي. نور نو دا قصه پای ته ورسېده. تر بلې قصې د خدای په امان. وخت مو په خیر. الله مو خوشحاله جوړ او روغ لره.